په خدای باور وکړه کعبې ته لا ورغلی نه یم په خدای باور وکړه کعبې ته لا ورغلی نه یم خو ما حجونه دومره کړي چې حساب یې نشته او مننه وایي چېرته په ځمکه په دیوالونو یې شعرونه ګورئ چېرته په ځمکه په دیوالونو یې شعرونه ګورئ روغ لیونی داسې شاعر دی چې کتاب یې نشته مونږ ما پروا نه لري زه په مودو ترې ورک یم پروا نه لري څنګه اوتره پسې ګرځي چې پېزوان ترې ورک شي ګناه کېږي خو زړونه پاک دي منم چې دلته کې ګناه کېږي خو زړونه پاک دي په جومتونو کې ټګي وه میخانې ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یم ستاسو لال مدین زه نن بیا یو روغ لیوني سره ناست یم چې ده سره څه ټیم مخکې مو ویډیو کړې وه ډېر زیاته خلکو خوښ کړې وه هماغه وجه دی چې زه بیا روغ لیوني ته راغلی یم روغ لیوني شعرونه ریکارډ کوم مننه خوشحال اوسئ تاسو هم مننه او ټولو مینهوالو څه هغوی دا غوښتنه کوي چې مو بار کیمرې ته مخاطب کړو نو دا د هغو مینه دی او هغو مینه څه وینو انشاءالله مو به خپله مینه همیشه دپاره ورسره وي دا څه وجه دی لاله چې ته دومره خلکو ته فالوور جوړ شوي دي دلته کورمې کې که موږ زما سوشل میډیا هم نشته نو حقیقت دا دی چې کله هم څوک یو علاقې کې یا خپلو خلکو ته یا خپلې ژبې ته کار کوي او صحیح طریقې سره کوي مخلص وي صفا سوتره وي څه خپل ذاتي مفاد یې نه وي نو هغه بیا مینهوال خوښېږي خلکو خوښېږي او خدای بیا هغه ته یو مقام ورکوي اوکې ډېر مننه څه برته ډلې کوې نو بس غزل مې 2-3 انتخاب کړي دي په بیډیاو خو غزل نه مخکې 2 شعرونه دي وی جانان که ښکلی دی د ښکلو نه دنیا ډکه ده جانان که ښکلی دی د ښکلو نه دنیا ډکه ده زه به یې دومره صفت نه کوم چې ځان ترې ورک شي مننه زه په مودو ترې ورک یم پروا نه لري زه په مودو ترې ورک یم پروا نه لري څنګه اوتره پسې ګرځي چې پېزوان ترې ورک شي مننه او د غزل دی وي ډېر لو مې کړی دی زه ستړی یم دمې ته راغلم ډېر لو مې کړی دی زه ستړی یم دمې ته راغلم بل ځای مې نه خوښېدو یاره ستا کوڅې ته راغلم ډېر لو مې کړی دی زه ستړی یم دمې ته راغلم بل ځای مې نه خوښېدو یاره ستا کوڅې ته راغلم منم چې دلته کې ګناه کېږي خو زړونه پاک دي منم چې دلته کې ګناه کېږي خو زړونه پاک دي په جومتونو کې ټګي وه میخانې ته راغلم منم چې دلته کې ګناه کېږي خو زړونه پاک دي او په جومتونو کې ټګي وه میخانې ته راغلم او ته وایې زه د مازدیګر په دیدن نه مړېږم ته وایې زه د مازدیګر په دیدن نه مړېږم جانانه ستا د زړه دپاره خو نن شپې ته راغلم ته وایې زه د مازدیګر په دیدن نه مړېږم جانانه ستا د زړه دپاره خو نن شپې ته راغلم او څوک مې د خپو خاوره ګڼي او چا په سر ایښی یم څوک مې د خپو خاوره ګڼي او چا په سر ایښی یم دې ته حیران یم چې زه کومې مرتبې ته راغلم مننه وایي زما د تاو سره بلا رشتې تېرې دي زما د تاو سره بلا رشتې تېرې دي زه فطرتي پتنګ یم ځکه خو ډیوې ته راغلم مننه وایي د پښتونخوا وطن د هر څه په خبرو کېږي د پښتونخوا وطن د هر څه په خبرو کېږي روغ لیونی هر څه منم ځکه جرګې ته راغلم ډېر ښه داسې بله یو مسافرو ته ډلې کړه مسافرو ته خو به داسې ځانګړی بچی نه وي خو یو شعر دی وي په خدای باور وکړه کعبې ته لا ورغلی نه یم په خدای باور وکړه کعبې ته لا ورغلی نه یم خو ما حجونه دومره کړي چې حساب یې نشته مننه وایي چېرته په ځمکه په دیوالونو یې شعرونه ګورئ چېرته په ځمکه په دیوالونو یې شعرونه ګورئ روغ لیونی داسې شاعر دی چې کتاب یې نشته ډېر ښه ځل بیا خیر اوسې نو شعر دی وي چې په خدای باور وکړه کعبې ته لا ورغلی نه یم خو ما حجونه دومره کړي چې حساب یې نشته او چېرته په ځمکه په دیوالونو یې شعرونه ګورئ روغ لیونی داسې شاعر دی چې کتاب یې نشته او مننه مو کوو دا یو غزل دی وي نوره له مانه زندګي نه کېږي نوره لمانه زندگی نه کېږي بې له جانانه خو بیخي نه کېږي مننه او د مینې اور چې راته بل شوی دی د مینې اور چې راته بل شوی دی اوس خو مې هغه شان یخني نه کېږي مننه وایي دا چې هر څه کوي د ځان دپاره دا چې هر څه کوي د ځان دپاره د دې سړي سره یاري نه کېږي مننه وایي غزله ځان راته آسان که که نه غزله
ځان راته آسان که کنه ګنې زمانه شاعري نه کیږي. واه ډېر ښه یو ځل بیا غزله ځان راته آسان که کنه ګنې زمانه شاعري نه کیږي. او دا داسې وي لکه چې مړی ژاړي. دا داسې وي لکه چې مړی ژاړي چې ټپا وي او موسیقي نه کیږي. واه ډېر ښه مننه. او مقطع دی وي روغ لیونیه دا زاهد چې څه کړي، روغ لیونیه دا زاهد چې څه کړي زمانه دا ریاکاري نه کیږي. واه ډېر ښه ډېر. نو که وی لیونی تل سپینې خبرې کوي، لیونی تل سپینې خبرې کوي، عقل پکې وي که سندرې کوي. او وخت به راغلی وي خو دوی به نه وي، وخت به راغلی وي خو دوی به نه وي. روغ لیونی څوک چې غورې کوي، څوک چې غورې کوي. یو ځل بیا ډېر. لیونی تل سپینې خبرې کوي، عقل پکې وي که سندرې کوي. وخت به راغلی وي خو دوی به نه وي. روغ لیونی څوک چې غورې کوي. او یو غزل د لنډ بهر مشکور صاحب تنقید تمایه خو وی څوک چې وعده کوي تل هغه دوکې کوي تل. څوک چې وعده کوي تل هغه دوکې کوي تل. د چا چې زړه خوږیږي نو بیا ټپې کوي تل. واه ډېر ښه. د چا چې زړه خوږیږي نو بیا ټپې کوي تل. روغه یې نه خوښیږي، روغه یې نه خوښیږي، اشنا لانجې کوي تل. واه ډېر. او په زړه یې غم نشته دی، په زړه یې غم نشته دی، خوب چې د شپې کوي تل. واه ډېر. او مننه وي کله چې لاس پورته کړي، کله چې لاس پورته کړي راته خیرې کوي تل. واه ډېر. او خواته مې نه پرېږدوي، خواته مې نه، خواته مې نه پرېږدوي، بس اشارې کوي تل. واه ډېر ښه. یو ځل بیا. خواته مې نه پرېږدوي، بس اشارې کوي تل. او روغ لیونی یادوه راته ګیلې کوي تل. واه ډېر. مننه کوم دا ډېره بس. د کتونکو ته به څه میسیج ورکولی غواړې اخر کې؟ نو میسج خو دا دی څو هر څوک به دا یو پیغام ورکوي، خو زه به خاص کر دا وایم څو مینه خو ډېره ضروري دی. او مینې دا مقصد نه دی چې یا مثلا د موسو کوم هغه راوړي دي ښځه او نر، دا مینه نه. مینه هر انسان انسانیت سره مینه. الان کې که موږ سوچو کو دین څه دی دا وروسته راغلی دی، اول انسانیت راغلی دی. انسان که هغه هرې فرقې سره دی، که هغه د هرې طبقې دی، که هغه د هرې نظریې دی، هغه سره مینه. نور اختلاف خو دا د هر چا کېدلی شي، د علماو خپلو منځو کې شته، خو مینه ډېره ضروري ده سړی یو بل سره وکړي. او مینې سره سره د تعلیم انتهایي ضرورت دی. تعلیم یو داسې شی دی چې دا تو سره وي، ته د دنیا هر ځای کې هر یعنې په کوم ساحت کې وي چې تو سره تعلیم والا رڼا در سره وي، هغه ځای کې به تو تلیار کولی وي. نو تعلیم به ډېر فوکس وکړی شي. ډېره مننه.